زما مور کافر ده زه مسلمان شویم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. په زامنو باندې لازمه ده چې د مور او پلار احترام وکړي. مور یې پوه شوه چې دا مانم کلک پښتون دی. مور د رحم فرښته ده، پلار د مینې آینه ده. زما عمر خدای ورکړه، زما د غتر وسه ده. بی بی اسماء رضی الله تعالی عنها چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک لور ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه طلب د فتوا وکړه چې اے د الله پیغمبر زما مور ده مشرکه ده او زما خواته راغلی ده او ما ته تمه لري چې زه ورسره صله رحمي وکړم، څه ورته ورکړم. آیا شریعت مطهره ما ته اجازه راکوي چې خپلې مشرکې کافرې مور سره صله رحمي او همدردي وکړم؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایی چې او خپل مور سره اگر که مشرکه ده تعاون او کمک ور سره وکړه، مشکل نشته. که مور او پلار د ګناهګاران دي په زامنو باندې لازمه ده چې د مور او پلار احترام وکړي. که ګناه کوي مور پلار یې هغه شخصي عمل دی، خو په اولاد باندې حق دا لازم دی. البته که چیرته مور او پلار ورته په نارواو باندې امر کوي، مور او پلار ورته وایي چې ګیره دې وخریا، مور او پلار ورته وایي چې دا خپله ښځه دې ووهه، کوتک ورپسې واخله، وی ډبوه، په دې کې به یې خبره نه مني. په نارواو کې به د مور او د پلار خبره نه مني. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق اتباع و تابیداری به نکې په وخت د معصیت د الله کې چې الله جل جلاله در نه خفه کیږي، بیا به د مخلوق خبره نه مني. اکثر د هلک مور په دې باندې خوشحالیږي چې دا زما انګور زما د وړاندې زما زوی وډبوي. اکثر داسې سیاسري چې دي تنګ نظره دي، بعضو کې د عادت وي، په ټولو کې نه. خوښ کړی ورته هم دی مور وي، په جرګه شوي ورته مور وي، او بیا ورته وایي چې زویه دا ښځه دې دا کوي دا کوي، همیشه لپاره ما سره جنګ یي، زه خو څه نه وایم او ته زما زوی په ما زیاتی کوي، جنګ کوي او ورنه تنګ راغلی یم. دا خپل اولاد مجبوروي چې دا خپله ښځه ووهي. مینه و محبت خراب شي، الفت خراب شي، ژوند خراب شي. په دې کې به د مور خبره نه مني، خپل کار به کوي. خو زړه ده چې
د خپل میړه مینې او محبت د دومره محتاج نه ده غواړي چې ځان سره ملګری پیدا کړي په منارواو کې به د مور او د پلار خبره نه مني خپل کار وکړي سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی عشره مبشره څخه دی په دنیا کې د جنت زیره شوی ورته سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تراغه د الله پیغمبره زما مور کافر ده زه مسلمان شویم او زما مور چې خبره شوه چې زوی مې مسلمان شوی دی مرته ناسته ده او قسم یې خوړلی ای زما بچیا تر هغه وخته پورې به ډوډۍ ونه خورم خوراک به ونه کم سکاک به ونه کم سوري ته به کښېننم تر څو چې ته کافر شوی نه یې د الله پیغمبر الله جل جلاله فرمایي چې د مور او پلار خبره منئ او زما مور چې دی په ما ټینګار کوي چې بیرته کافر شه که خبره یې ونه منم الله جل جلاله خفه کېږي ونه نو الله جل جلاله آیت نازل کړ چې نه په نارواو کې چې کله درته مور او پلار وایي کافر شه ګناه وکړه بیا به یې خبره نه منې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ راغې وی کتل چې مور یې مرته ناسته ده ډوډۍ یې نه ده خوړلې اوبه یې نه ده څښلې مبارک ورته وایي مورې او بس کی او کنس کی ډوډۍ خوري او کنه خوري سوري د کینه او کنه کینه پروا نشتا کستا سل روحونو ایسل او سما په اسلام باندې د غم او د خفګان د وجنه دا درنه لاړ شو ټول ارواح د مړ شي زبیر ته کافر کېږم نه خاطر جمع اوسېږم مورې پوه شو چې دا مانم کلک پښتون دی دا مانم په اسلام باندې کلک دی په خپل عقیدې باندې راغله سوري تم کې ناستا ډوډۍ مو خوړه او به یې مسکه په نارواوي کې به د مور او پلار خبره نه مني